يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پشوق و ذوق سره پجی آواز باندې ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. कदा किसत बिचा प्रकारवी पता याद लड़े अहले सुन्नत वल जमात किसत मरकज पुश्ते किसखानी कबाड़ी बाजार से खबर खार द मुजाहिद फैजुल्लाह दुकान. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द गज़वात बयान शुरू कीगी. अवलनी हागा गज़ा چې په هغه کې د کافرانو سره مقاتله او د کافرانو سره مخامخ کېدل راغلي دي، هغه د بدر غزا ده. نو نن به ان شاء الله د بدر هغه غزا تفصیلا بیانېږي. د هجرت په 18 میاشت باندې یعنی ربیع الاول کے ہجرت شو. دا کال مکمل اوتا دا بل کال دا رمضان پا میاش کے. نو دا ہجرت دا واللسمی میاش تے پا واللسم تاریخ باندے یا پشپاڑسم تاریخ دا بدر غزا جوڑ شوی دا. دا دین اوڑندی بلکہ دا ہجرت نمخ کے دا مکہ معظمی پا آخری کال باندے دا جہاد فرضیت راغلو. نبی علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو عبیدہ صاحب یا بعض نور صحابہ کرامو پا مشرعی باندے زینی سریعی بعض زینو تلی گلی. نبی علیہ السلام تدا پیغام رو رسید چه دا مکہ معظمی خلقو ہر کورانه و ہر خاندان ډیر زیات قیمتون شام تلیگلی دی او یو لویا قافله د تجارت برابر کړی دا. 10 کسان د دې قافلې سره استازي ولار روانو. ټوله قافله په زرو اوښانو باندې مشتمله وه. غریب نه غریب کور د مکې معظمې هغه و چې په دې کې 1 مثقال سرو زرو قیمت لیږلی و. ورنه داسې خاندانونه ورکي وو چې هغوی په سونو مثقال سره زر په دې کې د تجارت دپاره لیږلي وو. نو نبی علیه السلام 2 کسان طلحہ ابن عبید اللہ او حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما دا 2 صحابہ کرام په دې باندې مامور او مجبور کړل چې ځای لاړ شي او د کافرانو چې ابو سفیان مشر دی د دې د دغه لخر د دې د دغه قافلې د تجارت اندازه ولګوي چې دا کومه ساحه تر رسیدلې ده. صحابه کرام د شام مشهور لار چې مکه معظمه ته تلو داغه په خو شا کې غزمه کولی. کدا قافله په منګ راشي چې رسول الله مبارک ته خبر کو. د نبی علی السلام دا اراده وا چې دا قافله پړې ارسبان بار د دابت راستنه کم چې کله د کافر سره د جنگ اعلان وشنو بیا به مالم ته اخلي او چې بم خدر غنو وجنی به پدې به د مسلمانانو تقویوش س پیغام دے دوړو صحابه کرام ورانوړ. یو 2 نور کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیگل بس ابن عمر
او عدی بن ابی الزغبا رضی الله تعالی عنہما دای دوړو ته وی چې تاسو دوړ لاړ شئ د ابو سفیان د قافلې خبر را تراوړی د بدر سره نږدې یو کویو قافلې بچ څومره راتلې نو بدر ته به ضرور ذکر راتلې چې د بدر نه بیا د مکې معظمې پورې په لاره نږدې اوبه نه راتله دلته به خپل اوښان او ځانونه په اوبو سیراب کړل نو بیا به تلل دلته یې واړول ابو سفیان بدر سره نږدې د یو غره په اړخ کې قافله هلته واړوله جدي نومې یو کس و هغه ته یې ویې لاړ شه د بدر کوهي ته معلومات راوړه چې دلته د نبي علیه السلام څه استازي خو به نه راغلي هغه ته هلته ګونګوسی رسېدلی و چې دا قافله به مروغه نه تېرېږي جدي چې راغی د بس او د عدی بن ابي الزغبا رضی الله عنهما سره ملاقات شو خو خبرې ورسره ونه کړې دلته یو دوه زنانه وي د هغې نه دې صحابه کرامو تپوس وکړه چې تاسو ته معلومات شته دی دلته قافله راغلي یا نه دوه جنکو ورته ووي چې راغلي نه ده خو لنډو شپو کې به قافله راورسېږي جدي د دې تالاش نه ګمان وکړه چې دا دوه کسان ولې پوښتنه کوي دې کې څه چل دی دواړه صحابه کرام ستانه شو نبی علیه السلام په اړخ باندې جدي په جلتۍ سره لاړه ابو سفیان ته وی نور نیم خبر خو دوه کسان راله د زنانو نه تالاش کولو دې کې څه خبره شته ابو سفیان ډېر هوښیار قافله یې د غره په اړخ کې هلته چوکړه راغی وی دې دواړو کسانو خپل اوښان کم ځای کې سملولي وو وی دغه ځای کې هلته یو پچه پرته وه د اوښ اپچه راواخیسته چې ماته کړه په هغې کې دننه د کجورې زړی و زړی چې وکتو والله العظیم دا د یثرب کجوره ده دا خلک د یثرب دي د مدینې منورې د دې نه معلومات قافله یې ستنه کړه د بحر په اړخ باندې او د دې لارې نه چپه چپه ډېر په لرې لار باندې راتاوه کړه په دې رانغی لیکن یو کس د دمدمه په نوم باندې هغه یې په اوښ باندې سور کړه چې جلتۍ سره مکې معظمې ته لاړ شه او چې کله ورسېدې نو خپل ګریوان او جامې وشلوه او د جبل ابي قبیس په سر ودرېږه او د واویلا چغې ووهه چې نر ښځې د مکې معظمې راغونډ شو بیا ورته ووایه چې ستاسو ټول مال محمد رسول الله لوټ که زر راوځئ استازی هلته ولېږه په دې یېرېده چې د شا د اړخ راپسې څوک رانشي نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه را روان شي د یک شنبې ورځ ده د رمضان د روژې د میاشتې 12مه ورځ ده د سحر مونځ چې وشه نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړه ما سره د دوو شیانو وعده شوې ده یا به دایي چې عیر به وي یا به نفیر وي یعنی یا به جنگ سره مخامخ کېږم یا به قافله د تجارت روغه راولم تاسو کې که څوک ما سره ځئ نو تیار شئ 14 د پاسه 300 صحابه کرام راووتل په غاړو کې تورې اچولې وې نبي علیه الصلاة والسلام ته راله وی یا رسول الله موږ تاسو سره ځو هلته د نبی علیه السلام ترور ده د عباس صاحب خور ده بیبي عاتکه د شپې خوب ولیده مکه معظمه کې ده چې د جبل ابي قبیس په سر باندې یو سړی په اوښ باندې سور دی یا د بطحان راښکاره شو آواز یې وکړه وویله آیا د مکې خلکو راغونډ شئ په 3 شپو کې خپل مړي راغونډ کئ بیا حرم شریف ته دننه شوه او بیا د غره ته وخته جبل ابي قبیس ته یو کاڼي ته یې لته ورکړه خوب ګوري دا کاڼی زره زره شه او د مکې معظمې هرې کورنۍ ته د دې کاڼي زرې ورسېدې سهار ورور ته وایي عباس صاحب ته چې بېګا مې داسې عجیب خوب لیدلی دی خو چا ته وایه ما ولید د عباس صاحب مخکینی انډیوالو هغه یې بیل کوی داسې خوب زمونږ خور لیدلی دی
خدا حل چاته موایا. اغه لاړو ابو جهل لعن د لوی کافرانو سره په مشوره ناست دی. ولید ورته وی د عباس صاحب خور بی بی عاتکی داسې خوب لیدلی دی. ابو جهل لعن غصه شو، راغی حضرت عباس صاحب ته دروازه وټکوله، هغه بهر ته راویستو او په سختو الفاظو یې ورته ووي اما رضیتم ان تنبأ رجالکم حتی تتنبأ نساؤکم. دومره کافی نه ده چې نارینه هم د پیغمبرۍ دعوې وکړي، اوس تاسو خاندان کې ښځې هم د پیغمبرۍ دعوې کوي. سخت سخت خبرې عباس صاحب ته وکړي. درې شپې به زه انتظار کوم، که درې شپو کې څه خبره مې وانه اورېده بیا به زه داسې لیکم، یو خط به لیکم او ستاسو په دروازه به یې ځوړندوم چې په ټولو عربو کې د رسول الله د خاندان نه دروغجن خاندان نشته دی. لا یعذ عباس صاحب خفه دی. بی بی عاتکه ورته وایي تا ته ما وی چې ګورې دا خوب دی چاته مه وایه. دا خاندان جنکۍ راغونډې شوې، حضرت عباس ته یې پیغور ورکه وی ستا وراره محمد رسول الله نارینهو کې به ستا تربور خبرې کولې، اوس تا په زنانو کې خبرې کوي، تا ته په دې غیرت نه درځي. عباس صاحب وی دا خبرې م ډېر زور راکه او ډېر غوسه وم. ما وی چې درېیمه ورځ راشي او که دا خوب رښتیا شو خواصې به م دی ذلیل وي، او که رښتیا نه شو دی به راځي ما ته به څه خبر کوي، بیا به زه د دې خبرو انتقام ته اخلم. یو شپه تېره شوه، ابو جهل راغی دروازه یې وټکوله، وی 2 شپې درته پاتې دي. دویمه شوه روز تېر شه، درېیم شوه روز تېر شه او ماښام ته لږ ټیم پاتې دی. ابو جهل لعین وی زه د کوره را روان شوم، جنګي خول مې په سر که، ځان سره مې پټه سلا راواخېسته. ما وی اوس به ابو جهل خوله خلاصوي او زه به په ابو جهل ګزار کوم. زاسې م غوسه وم، زنانو پیغور را کړی وی چې د حرم شریف په اړخ رالمه، ګورم چې د جبل ابي قبیس د اړخ ابو جهل منډې راوی او ورخطا دی. وی ما ورته وی ودرېږه څه قیصه ده، خدای دې وشرموه. وی راته وایي ته خبر نه یې، دومدمه را رسېدلی دی او زمونږ ټول مال قافله چې کوم هغه محمد رسول الله چور کړی ده. پیغام راغی دومدمه را ورسېده چې خلک راوتې دي او که خپل مال بچ کول غواړئ نو مخې ته راوځئ. اعلان یې وکړه یا به را سره جنګ ته ځئ او که څوک جنګ ته نه ځي نو هغوی به د یو د جنګ کوونکي قیمت ورکوي. 900 کسان کافران برابر شو. عتبه و شیبه اراغله، دا دواړه اگر که کافرانو خو لیکن ډېر متشدد نو. ابو جهل ته وایي منږ ته داسې پیغام راغلی چې ابو سفیان قافله چپه لېږلې ده او چې هر کله قافله ستنه شوې ده نو مه ځه جنګ ته. عقبه ابن ابي معيط یو چادري و بورقه پیدا کړه او دی ابو جهل لعین رنجو کسوړه پیدا کړه. عتبه ته یې راوړه، عقبه ابن ابي معيط ورته وایي ها دا چادري واغونده ته خو ښځی. ابو جهل ورته دا کسوړه ورکړه، سترګې دې تورې که تاسې م ښځی دلته خپلې سترګې توروه. عتبه په دې کې غوسه شو، ورته وایي د بدر میدان کې به زما او ستا پته لګېږي. په غوسه را روان شو. شیبه ورور یې هم را روان که، ولید یې وراره و هغه هم را روان که او را یې وسته یا یې زوی و. عتبه ورته وایي په لاره کې د سراقه په کلي موږ تېرېږو، د هغه سره زمونږ دشمني تېره شوې ده، د هغې به څه چل کېږي. ابلیس لعین د هغې کلي د مشر په شکل چې سراقه و ښه غټه ږیره یې پرېښې ده، د هغې د مشر په شکل راغی. وی ولې لانجه کېږئ؟ وی ستاسو نه یریږو، اوس که بدر ته ځو لاره مو په تاسې ده، تاسو نه یره لرو چې د زاړه مړي انتقام را نه وانخلئ. وی راځئ زه ستاسو د هغې قوم مشر یم، زما په کلي کې به تاسو ته څوک غږ هم نه کوي. د لاس نه ابو جهل لعین ونیو، ځان سره یې روان که. دا لعین تر هغه ځای روانو ښه د بدر میدان ته ورسول او چې کله جبریل علیه السلام سره د فرشتو راکوز شو نو ده خو ولیده که نه، ده چې دا حال ولیده و انی ارا ما لا ترونه. قرآن لسمه سفاره کې د دې وضاحت کوي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
هغه وخت یاد کوي چې خسته کا مشرکانو ته شیطان عملونه ددای شیطان او تویډ الخکار کې لګیای روزي وقال لا غالب لكم اليوم من الناس او شیطان وعده وسو کچ پتا سو باندې نمرز د خلکو نه سو کم غالب کې دینش واني جار لكم یقینا زستاسو امدادی مرګریما راځي فلما ترات الفئتان انكس على عقبي هر کله چې دواړو ډلو یو بل سره ولیدل ابو سفیان ډلې او د ابو جهل ډلې او د نبی علیہ السلام ډلې خپلو کې یو بل ملاقات شو نکس على عقبي پپونو شیطان رستو شو تختیدا او مخرا وهړو انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون اے مشرکانو د تاسو نه بیزاریم ما ته یوسف په نظر راځي چې تاسو یې ګورئ نه فرشتي ولیدي تاسو ته فرشتي نه ښکاري فرشتي نازلې شوي دي ایسه سراقه چې د کافر په شکل ورته راغلی ابلیس تلاړه او دې دومره لري او تختې حتی کې چې ساحل د بحر ته ورسېده او چې بحر ته ورسېده رستو یو کس ایمان راوړی دی وې زه د بحر په غاړه ولاړم چې سراقه راغی دا لاسونه یې داسې اوږده کړه او چغې ووالې چې خدایه تا چې څه وعده کړې وه همغه دې وکړه نو داسې چغې د خولې نه ختې وی لږ رستو مې چې وکتل بیا نه ښکارېده وی ما وی دا خو سراقه نه دی دا خو څوک پیری دی رستو مې د رسول الله مبارک نه واورېدل چې دا ابلیس لعین د سراقه په شکل دلته راغلی او تښتېده انی اخاف الله وی زه د خدای نه یریږم دی یې میدان ته راورسول نبی علیه الصلاة والسلام د هغې اړخه را روان دی دواړو استازو ورته خبره داسې وکړه چې داسې یو کس راغی خو غالب ګمان زمونږ دا و چې دا د ابو سفیان د ډلې د لښکر څوک و نبی علیه السلام ته دا پیغام ورسېده چې قافله ستنه شوې ده خو یو ځل به بدر ته حاضري کوو صحابه کرام ورسره دي روان دي یو مقام ته ورسېدل پاغې کې یو باندې چې دی اوخه د مخ لاس نه نیولې ده پړې لاس کې نیولې ده اوخه را روانه ده دی ورته وایي قافله چرته ده وی د چا قافله وی د ابو سفیان وی تاسو څوک یې وی موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري وی محمد رسول الله تاسو کې شته دی وی یاو وی ما ته اوخه نبی علیہ السلام تراغه وی ته د الله پیغمبر وی یاو اوخه ته ګوته ونیوي زما د اوخه د دې په خېټه کې څه شی دی رسول الله مبارک په پوه شو خو غلش حیا ورله د نبی علیہ السلام یو غلام او سلمہ ابن سلامہ ابن وقش نامه هغه ورته وای تب محمد رسول الله دا اعتراض جواب خو زم در کولای شم نکحتها فهي حبلى منك دی اوخه سره تابت کاری کړی دا د دې په خېټه کې ستا مرداری پرته ده دی وی صحابه کرام پس نه پوي انبیا پس نه پوي رسول الله مبارک ته حیا ولا لګاږي ونه ک خود رسول الله یو غلام جواب ورکې ویتا او ثبت کاری کړی دا غې نه سپراته نبی علیہ السلام پر خفش صحابي مبارک ته وی افحشت الرجل ډېر بد کنزل ورته وکړه د صحابي مبارک نه مخ واړوي نه ما چورته جواب نه ورکو تا ولي ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را روان دی میدان ته چرور سیدل تپوس یو که کافران کم زیدی پیغام اور تراغه چې د غونډې پاغه اړخ کړي خو رسول الله مبارک پداسې یو میدان واړول چې هغه او چکلکا مټینه خټاوه صحابي مبارک راغه یا رسول الله دا تاسو ته د خدای نه واحده او که تاسو د جنگ د چل د وجه نه دازې مختار کړی دی وینا دا خدیعه دا چل دی وی یا رسول الله دا د جنگ ځای نه دی که باران در باندې وشو اسونه به دې خویږي ادارو کسان به مزل نشي کولی دا ښه ځای نه دی لږ د دې نه کوز شه لندې خوړګي ته لندې اوار ځای ته لاړ شه او داسې اړخ کې شه چې اوبو ته هم نږدې او دا شګلن ځای په دې چې کله باران وشي نو هغه به ښه جنګ ته جوړ شي
کافران براشي په مټین زبان بشي دا غي باسونه مخويږي پیدا کسان به مخويږي. رسول الله مبارک خاموش شو. جبريل علیہ السلام راغی وی یا رسول الله دې صحابي چې کوم رايه درکړه خدای تعالی و اداره یا خدا په دې عملو ورکو شو غزیتا رب ذوالجلال باران را واسطه او هغه تیشه کې راغونډ کړه خسته خسته ډندو کې ځان ته جوړ کا اده بدر د کویو به خودم رضیات نه وی چې دومره سونو خلکو ته دی ورس لګ وخت چې داغین او بوس کل شاو چې شوي او دا ډندو کې د صحابه کرامو سره ډندونه ډک پاتې شو کافران به وبو پاتې شو غي سره بیا وبنوي پاور میدان کې وبن ټینګي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کافرانو لخر ولید صحابه کرامو سره مخکنه د مدینه منوره دا فیصله کړیو چې تاسو باندې چا حمله کول او پمای کول زمانہ به دفاع کوي. اوس خو رسول الله مبارک بهر ته استلی دي نو نبی علیہ السلام تقریر شروع کا. په تقریر کې صحابه کرامو ته دا خبره وکړي د جهاد تلقین ورکا. ابو بکر صدیق سے پاسه دا یا رسول الله من ستا په هر حالت کې اطاعت کو او چې تاسو وړاندې کېږئ موږ به وړاندې کېږو. رسول الله مبارک هغه تسمونه وی الله دې خیر درکې کېنه. د نبی علیہ السلام دا مقصدو چې ته خو مهاجری ته خو باسم زما سره ملاتړ کې زمنګ د کلی زما مقصد د مدینه منوره په خلکو کې دی. بیا اعلان وکړه د جنگ تلقین ورکا. عمر فاروق سے پاسه دی یا رسول الله موږ هر وخت کې ستانه مخ کې رستو قربانی ته تیار یو. وی الله دې خیر درکې کېنه. پدریم आवाज سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ आवाज ورکا. رسول الله مبارک بیا غتم وای کینا. پس الورم زل باندې حضرت مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ اگر اپورته شو د انصارانو یو نوجوان لکو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د موسی علیہ السلام امتیان نو چا کلا ورتوی چې ما سره لاړ شي زما جنگ دی قومیان ورتوی فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون تو رب دلار سے او جنگیږي من بدل تناسنا من ستاو متیانیو من با نقاتل امامك وخلفك ويمينك وشمالك ستا مختا ستا شاتا ستا خیړه خو ستا چپړق به من جنگیږو من ستاو متیانیو. صحابه کرام وای رسول الله مبارک دومره خوشحال شو چې منګه مخته او قتل سه سر پړقې د خوشالینا. د انصار صحابه کرام وای زمنګ هر یو پزله کې دا تمنا وراله چې کاش دا جواب رسول الله تما ور کړی چې نن محمد رسول الله زمانه ډېر خوشحال شوی وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپه د منځو شو د شپې نه صفونه تیار کړو. سحر کې چې کافران یو دم راخاره کیږي چې زمنګ صفونه برابرۍ 313 صحابه کرام دي 900 کافران دي هغه بدبخت سره ټول زغره 200 زغری ور سره دي او مسلمانان چې کم دي څوک و یادې څوک ول څوک دو یادې دا زغری دي. دا هغه سره سل اسونه یو روایت کې راځي بلکې 200 او صحابه کرام سره 200 دي او د کافرانو سره 900 خان دي او صحابه کرام چې دي د دې سره بعض روایتو کې خود راځي او په بعضو کې او یو خان راځي چې دې سره یو خان دي خو په هر لحاظ سره صحابه کرام ترونه کمزوري دي د سلانه کمزوري دي یو ناصافي د کافرانو سره مخامخ شوي دي. صفونه برابر کړو 3 جنډې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړ کړې. د دې نمخ کې لا جنډې نوې تړل شوې د جهادونو. اوله جنډې د مهاجرین بیل کړه یو صف ورنه جوړ کا چې ما سره د مکه معظمه کم مهاجر راغلي دي. دا غي جنډه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تلاش کې ورکړه بیا جنډه بتا سره. دویمه جنډه د مدینه منوره خلق دو قومو اوسیان او خزرجیان. د خزرج د قوم جنډه حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ تلاش کې ورکړه. دا اوسیانو جنډه
حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاس کے ورکڑا، درے صفونه برابر کړه، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله صفونه برابر اول پدې صفونه کې درې کسانو چې دا مبارکان لک کاږه ولاړو، درې واړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو غشو، او سو کوئی چې امسا وا پدې امسا باندې داسې وهل. دا دو صحابه کرام خاموش شو، غلی شو، اسم ونوي. دا یو ورته پاغه میدان کې وای یا رسول الله اوجعتنی، زه خو ډېر خو کړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صفونه برابرای یا ورته ودرې اوس به مانه انتقام اخلي. هغه ورته وای یا رسول الله ستا په وجود خو قمیص دی، زه خو بربن یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن راوچت کړه، دی خوا تا خوا کافران ولاړ دی، دی ته مسلمانان صفونه تیاری، دی صحابي مبارک نامه چې وا دا صحابي مبارک چې اسود نامه وا، سواد ابن زید نامه وا، در امنډ کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاته مهر نبوت چې د دواړو اوږو په منځ کې لګېدلو، هغې شونډې کې خو یې ښکلې کړه. رسول الله مبارک ورته وایي دا کار دې ولې وکړه؟ وی یا رسول الله تاسو ته پته ده چې زه په څه حال کې یم، اوس لږ مخکې مرګ را روان دی. ما وی چې زما دا وجود یو ځل ستا د وجود سره ولګېږي، که الله ستا د وجود په برکت ما ته مغفرت نصیبه کړي. او دا دو صحابه کرام چې حضرت زیدو او حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دې دواړو مبارکانو دا خبره زړه کې وساتله. کله چې رسول الله مبارک وفات کیږي او د هغې نه مخکې جماعت ته راووته، اعلان یې وکړه چې چا په ما باندې څه حق ما نه انتقام واخلی. هغه ځای کې حضرت عکاشہ رضی الله عنه راغی، یا رسول الله د بدر میدان کې زه په امسا وهلی اوس به زه انتقام اخلم. نو عکاشہ صاحب او څوک وایي زید صاحب په هغه ځای کې خپل انتقام څه بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مهر نبوت ښکل کړ. او نبی علیہ السلام د عکاشہ په شان کې وفرمایل څوک چې د جنتی تندي ته ګوري هغه د نن د حضرت عکاشہ تندي ته وګوري. یو اسی مقداد ابن عمرو الحمدانی ته ورکړه، او دویم اسی مرصد ابن ابي مرصد الغنوي رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام ورکړه. رسول الله مبارک یو وړخته شو، یو سفر ورته داسې جوړ شو، په دې سفر کې دننه په مانځه باندې ودرېده. د سفر په دروازه کې یو اړخ ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیردار شو، او په بل اړخ باندې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ پیردار شو. رسول الله مبارک 2 رکعاته منځ وکړه، پس د هغې نه لاسونه اوږده کړه. صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایي دومره لاسونه وغځول چې د نبی علیہ السلام د خرګونو سپینوالی ما ولیده. دعا کوي الہ العالمین، مکہ معظمہ کے 13 کال دعوت میں وچلو، او مدینہ منورہ کے 105 کال دعوت میں وچلو، 13 د پاسه 300 کسان میں برابر کړی دي. الہ کنن زما د دې وړې ډلې امداد کې وای کا، او که امداد نه کې الہ العالمین د قیامت د ورځې پورې به بیا ستا نامم څوک په خوله باندې وانخلي. عجیب الفاظ وایي. صدیق اکبر صاحب را منډه کړه، نبی علیہ السلام یې د شاته لمن نه ونیو، وی یا رسول الله بس کوي، تاسو داسې الفاظ استعمال که ضرور امداد راځي. رسول الله مبارک لاسونه نورم اوږده کړه، وی الہ 13 کاله مې مکه معظمه کې دعوت وچلو، 105 کال میں مدینہ منورہ کی دعوت چلو، 313 کسان میں برابر کړی دي. الہ که زما د وړې ډلې امداد کې وای کا، او که امداد نه کې
نو د قیامت د ورځې پورې بلې څوک نوم هم په خوله وانه اخلي. خو چې دریم کرته نبی علیہ السلام لاسونه اوږده کړه او دعا یې وکړه، مخامخ غونډۍ باندې ګردونه ښکاره شو. رسول الله مبارک صدیق اکبر صاحب توئی ابشر زیر قبول کا، مخامخ غونډۍ ته وګوره، غونډۍ د تخکاری ویاو وی پدی کې سدی وی ګردونه دي، ودا د جبرئیل علیہ السلام د زرو فرشتو سر را نازل شو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزه په دغه حال کې چې جبرئیل علیہ السلام راته د بدر د کوی په غاړه باندې او ما بوکره او چتول چې یو شدید باد راغی، دویم باد راغی، دریم باد راغی. رسول الله مبارک تعالی داسې بادونه دي وی ما ته وی په اول باد کې جبرئیل علیہ السلام زرو فرشتگانو سره راورسید، او په دویم باد کې میکائیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره راورسید، او په دریم باد کې اسرافیل علیہ السلام د زرو فرشتو سره راورسید. د شپې نه عتبہ ابو جهل ته پیغام ولېږه چې تا ما ته مکه معظمه کې پیغور را کړی چې ته ښځی، سبا به زما او ستا غیرت معلومیږي، میدان ته به وځو. دا ټولو نه اول عتبہ راغی، ورور شیبه ور سره دی، او راره یا زوی ولید ور سره دی. ادرېد البراز البراز یا محمد ابن عبدالله، اے د عبدالله بچیا، یا محمد رسول الله. پهلوانی تر راغلم، ما ته څوک مقابله تر وباسه. د مدینه منورې غیرتمن صحابه کرام دا ټول نه اول مقابله ته وځي. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، معاوض رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ درې واړه روتل، توری غاړو ته چولی دي. ویا رسول الله اجازت وکړئ د دې درې واړو کسانو مقابله ته موږ وځو، موږ د یوې کورنۍ یو. رسول الله مبارک چې ورته وکتل وی تاسو لږ غلی شئ. عتبہ आवाज وکړ تاسو څوک یئ؟ وی موږ د مدینې منورې انصار یو. وی تاسو زموږ سیل نه یئ، موږ ته به د محمد رسول الله د خاندان خلق روزي. نبی علیہ السلام پاسې دو، قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبید ابن الحارث. خپل تر حضرت حمزہ ته आवाज وکړه، اے حمزہ رضی اللہ عنہ پاسے گا. تر زوی حضرت علی صاحب ته आवाज وکړه پاسے گا، او عبید ابن الحارث ته आवाज وکړه چې پاسے گا. درې واړه د خپل خاندان کسان راووتل، پسر باندې جنگي خولونه و. عتبہ ونه پیژنده، وی د اثر نم ټوپیګانې لږ لرې کوي چې موږ مو پیژنو چې تاسو څوک یئ. حضرت حمزه ورته وی انا حمزه ابن عبد المطلب، زه د عبدالمطلب زوی حمزه یم، د محمد رسول الله تره یم. حضرت علی صاحب ورته وی زه د ابو طالب صاحب زوی یم، حضرت علی یم. عبیده بن الحارث ورته وی زه عبیده یم. ویاو ډېر ښکلی سیل اوس راووته. همغه وه چې عتبه او حمزه سره په مقابله شو، شیبه او عبیده ابن الحارث په مقابله شو، ولید نوجوان او حضرت علی صاحب هم تازه ځوان او دا دواړه په مقابله شو. د لږ ساعت جنگ نه وروستو حضرت حمزه په عتبه باندې کامیاب شه، مردار یې که. حضرت علی صاحب په ولید باندې کامیاب شه، مردار یې که. او شیبه چې په عبیده باندې راغی، حضرت عبیده یې په دې پونډۍ باندې ووهه، پونډۍ یې زخمي شوه. حضرت حمزه صاحب او حضرت علی صاحب را فارغ شو، دواړه رااله او شیبه یې په شریکه مردار که. درې واړه کسان مردار شو. د دې نه وروسته شدید جنگ شروع کېږي، جنکۍ ورکې تمبل وهي، خپلو مړونو ته پیغورونه ورکوي. جنگ شروع دی، لیکن فرشتگان په امداد کې راغلي دي. ډېر کسان چې د صحابه کرامو سره مخامخ کېږي نو خپل سټې په توره ووال شي، اخوا پرېوځي.
حتی کې یو کس رستو بندیانو کې راوسته شوی دی. نبی علیہ السلام आवाज وکړ چې دا چا بندي کړی دی، د چا تړلې دی؟ ټول صحابه کرام غلي دي. د راوسته وي ته چا وتړلې؟ وی یو سړی راغی زه یو تړلم ما پیژندو نه. نبی علیہ السلام دا یو فرشته راغلی د فرشته تړلې دی. عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک لاس کی تور ماته شو. یا رسول الله تور را سره نشته دی. نبی علیہ السلام یو د کجوري ډکه ورکه وې دا واخلستا لاس کې به د توري کار کوي. هغه وای ما چې لاس کې ونیوا د شام او د یمن د تورو په شان سټونه به قلم اول. دا رسول الله مبارک معجزه وا. جنگ شروع شو. خو صحابه کرام دومره په غیرت راغلیو چې 313 کسانو د فرشتو په امداد باندې 950 کسانو کې 80 کسان مردار کړه. 80 یا ابن امام واقدی وی 50 کسان بندیان تیر راوست وې تړل او نور کسان په شکست او په تخت باندې لاړ. عبدالرحمن ابن عوف فرمائی ویزا ولالم ما ته یو دو ماشومان راله، څوک معاذ او معاوض ابن عفرا یادای او بعض تاریخونه وایي چې نه معاذ او معاوض په دې وخت کې د غټ عمر خاوندان دي. دا دو نور ماشومانو راته وایي عبدالرحمن ابو جهل کم یو دی؟ وی ما ورته وی چې په ابو جهل سکه وی مونږ ته مور ویلی دي چې ابو جهل یو سړی دی او مکه معظمه کې محمد رسول الله ته ډېر کنزل کړي. زه لاړ شي یا ځانونه قربان کوي یا ابو جهل مردار کوي. منګ راغلی او منګ ابو جهل نه پریدو. هغه ورته وایي ماشومان یې ځئ هغه سره پیرداران دي. وی منګ تر هغې نه ځو تر څو چې خپله یا شهیدان نه یا مو ابو جهل مردار کړی نه وی ما ورته په اشاره وښوده چې پاس سور دی دقه ابو جهل دی. عبدالرحمن ابن عوف فرمایي زه بل اړخ ته لاړم چې مخ مې راواړو چې کتل مې واړه ماشومان د بازانو په شکل حمله ویوړه او ابو جهل لعین باندې ګزارونه وکړ چې ما کتل ابو جهل لاندې داس نه راګزار شي. اکرمه ابن ابي جهل راغی په دې یو ماشوم یې ګزار وکړه. د ماشوم مټو لګې د اډوکې مات شه پوټکې پاتې شه د قدم د لندې کې خود رایخ کلاس لري وغورځو او په چپ لاس باندې بیا د هغې مقابله شروع کړ. خو بالاخره کافرانو تښتېدل او یا کسان پکې مردار شل. 50 یا 80 بندیانو نیول شو. امیه ابن خلف د هغه لعینو چې کم بلال حبشی رضی اللہ عنہ به مکه معظمه کې پشګو سملاو. دا امیه ابن خلف چا باندې راوسته ویما رسول الله مبارک ته بوزي کمی وجنی کرانه فدیه اخلي ورکومای. جنگ ختم شوه دی. بلال حبشی صاحب لګیا د صحابه کرامو توړاږي خدمت کوي چې سره را پورته ک ګوري امیه ابن خلف روان دی. یو دم لاسونه پوړو کا کړ دی وړي په ځای باندې پرې خو دا رامنډه کړه. پیدا امیه ابن خلف عدو الله د خدای دشمن لا نجوت ان نجا کوم ابن خلف در نخلاص شو ګوره بلال کامیابیږي نه مې پرې دی. څوک عاصم سے بیا دی څوک بل صحابي را دی اور رسیدا او سیم لو بلال حبشي ورته په دې سینه باندې کېناستا او بل صحابي راغی په دې خېټه کې ورته تور وردن نکړه د ملا هغه تیری چغاو کا आवाज وکا مردارې کا. او څوک وایي چې ژوندی رسول الله مبارک ته راوسته. رستو نبی علیہ السلام چې بلال صاحب ته وکتل بلال صاحب د غصې نه پرشیږي. وی یا رسول الله ما ته راکړی دی زه نه پرېږدم. مکه معظمه کې د په ما ډېرې سختۍ تېرې کړي دي. نبی علیہ السلام عاصم صاحب ته وایي امیه مه پرېږده سټ ته پرې کا
عاصم ابن کلیب رضی اللہ عنہ راغی داسې میا ودرو او سټی تی ووهه لرې ترې نه وغورځو. خو صحابه کرام ډېر په غیرت راغلیو. حضرت سعد صاحب فرمایي وی زما پلار او زه روانو جنګ ته، وی پلار مې وی چې زه به ځم، ما ورته وی زه به ځم، وی حتی که منګه دواړو خپلو کې پچه واچوله، پچه زما وخته، هغه سعد صاحب مبارک د جنگ میدان کې شهید شو. حارثه ابن سراقه یو بل صحابي دی، پلار یې وفات شوی دی، د یو کونډې بچی دی، یتیم دی، چې رسول الله مبارک مدینه منوره کې اعلان وکړ چې زه بدر ته ځم، ما سره څوک ځي؟ دی راغی مور ته وایي مور ما ته اجازت وکړه زه محمد رسول الله سره جهاد ته ځم. مور یې په ژړا شوه، ای ما ته ته ډېر ګران یې، اوس ته ما پرېږدي او ما نه روانېږي. هغه ورته په خپو کې سملاسته، زارۍ ورته شروع کړې، ډېر زیات عذر یې ورته وکړه چې خیر نن مې پرېږده. مور ور باندې رحم راغی، وی بچیه لاړ شه، خو که ژوندی پاتې وي زر به ما ته راځې، ستا فراق زه نشم برداشت کولی. اتفاقی د بدر نه اوبه راوباسي، صحابه کرامو غشي ویشتل، په خطایي کې د صحابي نه ولګېده، مبارک شهید شو. څوارلس صحابه کرام په بدر کې شهیدان شوي دي، یو پکې دی شهید شو. کله چې صحابه کرام مدینې منورې ته را روان دي، یو کس چې راځي مور یې کونډه ده، د بچي په غم کې بهر ته راوتلې ده، مدینې منورې نه د قبا پورې منډې راوالي دي، هلته ولاړه ده. او چې یو مجاهد راشي ورته وایي زما زوی حارثه ابن سراقه څه شو؟ وی موږ نه دی لیدلی. بل نه تپوس کوي، حتی کې پشمار 200 صحابه کرامو نه تپوس وکړه. 200م صحابي ورته وایي قد قتل، امر شوی دی، وی شهید دی. وی نه شهادت غټه خبر ده، هغه د یو بل مسلمان نه لګېدلی دی. یو دم یې په ژړا لاس پورې وَأَيْنَ رسول الله، أين رسول الله، محمد رسول الله چرته دی؟ هغه ورته وی دا دی رستو را روان دی. زنانه منډې کړې محمد رسول الله ته ورله، ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم زر زر راته ووایه، که زوی مې شهیدي خو نه ژاړم، او که زوی مې شهید نه وي نو زه به خدای ته وښیم چې په ځان څه نخرې کوم. مقصد یې دا و زه به ګریوان شلوم، زه به ژاړم. رسول الله مبارک غلی دی، ورته وایي زنانه ستا څه مطلب دی؟ وی دا راته ووایه زوی مې شهید دی که نه؟ که زوی مې شهید ووایه، او که شهید نه وي نو خدای ته به زه وښیم چې په ځان څه کومه. په درېیم کرت باندې چې دا خبره وکړه، رسول الله مبارک ورته وایي اے ساده زنانه، ستا دا ګمان دی چې یو جنت دی؟ یو جنت نه دی، انها لجنان، جنتونه ډیر دي. وان ابنك لفي جنة الفردوس الاعلى، ستا زوی چې دی دا په جنت فردوس چت کې دی، او هغه جنت الفردوس چې د هغې په چت باندې د خدای عرش دی. صحابي مبارک راوي وایي وی د دې زنانه غیرت ته حیرانم، وایي دا اوښکې په دې مخ را روانې وي، خو چې رسول الله مبارک ورته وی چې زوی دې جنت کې دی، وی حق اوښکې چې په دغه ځای وچې شوې دا اوښکې راونه څڅېدې. وی یا رسول الله بس نور نه ژاړم چې زوی مې په جنت کې دی. نبی علیه الصلاة والسلام زنانه بیا هم په زوی خفه وه، یوه یې خور وه د دې صحابي، د دې لور وه، هغه ډېر زیات ژړل. نبی علیه السلام ورته وی لږې اوبه راوړئ، او داسې وکړه، بیا یې په خوله کې اوبه واچولې، غرغړه یې وکړه، لاس یې په اوبو کې ووهه، بیا یې زنانه ته وی دلته راشه، اوبه یې زنانه ته په دې لور ته خوله کې واچولې، او بیا ورته په سر باندې واچولې. هغه زنانه فرمایي وایي یا مې د زوی غم په زړه کې و، یا د محمد رسول الله اوبه چې را باندې توی شوې، زه داسې نه وم خبر چې زما هم کوم زوی چېرته و شهید شوی دی. ډېره زیاته خوشحالي په ما باندې راغله. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک واپس را روان شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دې وخت کې نوی ظلمی شوی، په لار کې را روان دی. یا رسول الله زه خو رستو خبر شم، ما ته مو څه غذا ساتلې؟ وی د بدر میدان ته لاړ شه، که چا کې لږه سای مردارې کا، ته به غازي شي به مردار شي. وی چې لاړم یو کم او یا ټول مردار دی. ابو جهل کې لږه لږه سا خوځېږي. وی چې ورلم د خولې نه دا آواز را وباسي، په دې خفه یم چې د دې کان بچو وژلم.
پدې خفایم چې د دیکان بچو وجلم کش کې یو سیل وجلې وي دا بی دینه پدې وخت کې دا غیرت خبرې کوي وې ماته سټ پرې کو خدا خلونه د خلینه رسپی پشان غپار اعلی وې ته وېره د مو بیا ورله مغو پوزې مې ته پرې کړې پټوټه کې مې واچول نبی عليه الصلاه والسلام ته مې راوړې چې دا د ابو جهل غوګونه پوزې دي حضرت جبريل عليه السلام راغې وی یا رسول الله مکه معظمه کې دی ابو عبد الله ابن مسعود صاحب د سورۃ الرحمن پاڼه په بیت الله ویزان نکړی و ابو جهل په سپېړه والے او تاسو خفغان کو د جړل ما غ وخت کې خندلیو زما خندا په دې حال باندې و چې دا عبد الله ابن مسعود صاحب بغټیږي او دی ابو جهل لعن بد هغه سپېړه په مقابله کې غوګونو پوزې پرې کوي او یا کسان یا پنځاوي بنديان راوسته مدینه منوره ته او بیا په مدینه منوره کې چا فیصله وکړه چې دا خوشي کوي چا به وی چې نفیدیت واخلي چا وی قتل کوي عمر فاروق صاحب راغی وی یا رسول الله زما پکې ترور زه راغله ده زب خپل د ترور زوی مرداروما نبی علیہ السلام ته استا پکې تر عباس باندې ده تب خپل تر وجنه او بکر صدیق صاحب ته استا پکې زوی عبدالرحمن باندې ده تب خپل زوی وجنه رسول الله مبارک د نور صحابه کرام را یوم منلا مشهور صحابه کرام فدیت واخلې مسلمانان غریب دي فدیه شروع او بکر صدیق صاحب وی زرا عالم رسول الله مبارک مسجد نبوی کې ناس دے جاړي ما ورته یا رسول الله بمتب کې ولی جاړي وی جبريل علیہ السلام راغې وی زمنګ استاد په فیصله رب ذوالجلال ډیر خفه ده وی کچرته په مدینه منوره می عذاب را واسطه استا وجنه په نه راولم که په مدینه منوره می عذاب را واسطه ټول د مدینه خلک به می هلاک کړي یو عمر فاروق به مخلاص کړي وي تاسو ولې دا څه فیصله کړی دا چې فدیه نه واخلي هغه پورې به فدیه نه اخلي حتی یسخن فی الارض تر دې چې پزماکه کې ضرب پرې باسي تاسو بداو داسې سرونه ټیکټ کړیو چې بیا کافران مقابله ته نه راتله فدیه شروع شوه وي هر چانه فدیه خستل کېدی د نبی علی صلوات و سلام تر عباس سے بن رسول الله مبارک د عائشہ بیبي د کوټې په خوا کې یو کوټه وا پدې کې پزولانو تړلو ټول شپه عباس سے بنکی کول رسول الله مبارک پکټ کې اوختره اوخته بیبي عائشہ ور باندې پوه شو چې رسول الله مبارک پر اتر باندې خفه ده د تر د وجنه پکټ کې خوب نه ورځي سحر ابو بکر صدیق صبر اوخت ورته وی بیگا محمد رسول الله خوب نه دی کړي کار څوک دی که کافر دی خود محمد رسول الله تر دی تاسو په ځولانو ډېر کلک تړل هغه بیگان کی کول محمد رسول الله بیگا خوب نه دی کړي دته لګه ثاني ور کوي خوشي کوي خیر دی فدیه واخلې خو ځولانی ورته لګي اسانه کوي هغه خوشي کا فدیه غختل کیږي عباس صاحب چراغ وي تسره وړي یا رسول الله تاسو ته پتر ز غریب یم رسول الله مبارک ورته وی چې له کور نه راوته تا خپل بیبي ته وغوټه ورکړه کزه چر تمر شم پدې بخپل گزاران کې هغه څه شو عباس سے وی والله العظیم چې زما او د بیبي نه بل څوک پدې حال خبر نو نه وی محمد رسول الله پسنه پوي د بیبي زینب خاون د نبی علی صلوات و سلام زمو هغه په بندیانو کې راوسته شه ورته وی فدیه ورکوي زه غریب یم وی مکه معظمه ته خط لګا سره ولېګا مکه معظمه ته خط لګا خپل بیبي د محمد رسول الله لور د بیبي زینب هغه ته خط کې ولیکل چې زه بندیم فدیه غواړي پلار دی ما ته سره ولېګا بیبي زینب په غاړه کې یو هارو هغه هار راولېګا ما څخه نور سنشتا دا هار محمد رسول الله ته ورکا نو زما خاون پر خوشی کوي نبی علیہ السلام چې د فدیه دا سامانونه تک قتل پدې کې یو هار ولید دا هار راواخسته وي جړل وې دا هار د چا دی وې دا ستالور را لګره د خپل خاون په فدیه کې نبی علیہ السلام ډیر زیاتو جړل چا ورته وی ولې جاړي وې دې هار ما ته بیبي خدیجه رضی الله عنها را یاد کړ بیبي خدیجه رضی الله عنها دا هارو کله چې بیبي زینب و دې دا بیبي خدیجه بیبي زینب ته تحفه کې ور کړو او ما ته زمالور نور سمره دایر علی غلی مې صحابه کرامو فیصله وکړه چې د نبی علیہ السلام د لور د فدیه بیرته واپس کړي رسول الله مبارک خاون ته تا خوشی کوم په دې شرط چې د دې لور د هار د وجه ما ته خپل لور را یاد شو تا باندې شرط دار چې زمالور به وزلدل تراولي هغه بیا ور تراولي غلا پلار کافرانو وهلا
داغي تکلیف دو جناغه مبارک به په شهادت باندې رسیږي. دا دغه بدر مختصر واقعه وا، اول غزا وا. را روانه جمعه کې به ان شاء الله د هجرت دریم کال کې د احد د میدان غزا جوړیږي. پدې کې اویا کافران مردار دي، سوارلس صحابه کرام شهیدان دي. د احد په میدان کې اویا صحابه کرام شهیدان کیږي او سوارلس کافران مرداریږي. تاسو مقایسه برابره. او مسلمانانو غلبه پدې کې ده چې دوی ته 15 یا بنديان راوستیو، کافرانو ته یو بندي هم بولې نو. نه به ان شاء الله روانه جمعه کې بیانېږي د احد واقعه. دا کوم واقعات چې بیانوم دا د دې په خاطر باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګوره د امت د تعلیم د پاره هغه د میدان جنگ ته حاضری کوي. صحابه کرام قربانی پزان سختۍ تیری. رسول الله مبارک فرمایي د قیامت پورې به جهاد جاری، جهاد ختميږي نه. نو خپل روزګارونه کې کوي، دا دنیا ختمېدون کې ده. په دې هر څه کې ځان سره سوچ د جهاد ساتي. مالی جانی چندې چې کله درنه غوښتل کیږي جهاد ته بزان تیاروي. نو تاسو نه یو تاسو کوم په شریکه باندې که صحیح جهاد پیدا شي او صحیح قومندانان او صحیح امیران د جهاد پیدا شي نو په شریکه جواب راکې جهاد ته تیار یې که تیار نه یې؟ په شریکه جواب راکې تیار یې که تیار نه یې؟ د یو څو نارو جواب راکې نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. شان محمد الرسول اللہ، شان صحابہ، شان امام ابو حنیفہ، شان امام ابو حنیفہ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. دا حافظ صاحب دعاګانې غواړي په شریکه دعا ورته وغواړي الہ العالمین دې د خاص کر مشکلات او د حاضرین جمع ټول مشکلات حل کړي. شاه نور شاه کشمیر رحمت الله علیه هغه چې کوم دی په فیض الباری کې دا خبره کړې ده چې د بدر کم شهیدان دي یا د بدر صحابه کرام دي دا غي ورت چې سړی کې ټول بلاهونه ختميږي. نو د بدر شهیدان او د بدر صحابه کرامو په توفیل دی الہ العالمین دا حاضرین جمع ټول وبخي. پدې کې کوم بیماران خدای ورته شفا ورکړي، پچا باندې قرضونه زمونږ سره د خدای د قرضونو نه خلاص کړي. الہ العالمین دې موږ ټول ته حلال رزق زیادت نصیب کړي. الہ العالمین د حرام او د زیادت نه موږ تاسو وساتي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله علی. د درد نډک یو کلام وړاندې کوم. الله دې د هغې په قبر د خپل علم پشمار انوار اوري او رب العالمین دې د هغې د ولایت په خاطر زما او ستاسو په کړي ګناه د عفو قلم راکاږي. خو لږ اخلاص او مینې سره درود شریف ووایئ. چې محبوب د پاک اکبر دې مصطفی سبحان الله ووایئ. پرشتیا خیر البشر دے مصطفیٰ دخائص ثانیے نشتپ حسلوری زیاد لشم سودا قمر دے مصطفیٰ دکنال خوبال ترزروار قربان شاہ نہایت زیبا دل برد مصطفیٰ پا جمال دا مخرب کڑے قسم دینو گور سورا جلوہ گرد مصطفیٰ طور زلفی واللیل ذا یغشادی پخوبانو کی افسر دے مصطفیٰ دتواہا خلات
عجب ورسر خون کا د یاسین شالی پسر د مصطفیٰ تماشے لیر دوال جنت ناراغے چراغ لے پا محشر د مصطفیٰ مرسلانا ٹول پا نفسی نفسی گویا دی دا امت بطلب سرد مصطفیٰ مرسلان ٹول پا نفسی نفسی گویا دی دا امت بطلب سرد مصطفیٰ محمد امینہ تگت ناری کا ناس پغاڑ دا کوثر دے مصطفیٰ سبحان اللہ وی محمد امینہ تگت ناری کا ناس پغاڑ دا کوثر دے مصطفیٰ ایا داغ و غاب پا محشر شی محمد مصطفیٰ راگے لور پا لور بدا خبر شی محمد مصطفیٰ راگے داغ و غاب پا محشر شی راشی اے گنہگارانو استقبال لرچ ورشو تماشے دا مخوکو پدی دنی بختورشو یو گوٹو بروڑا ایا اسنو ما بلکن ورشی محمد مصطفیٰ راگے اسنو ما بلکن ورشی محمد مصطفیٰ راگے لور پا لور بدا خبر شی محمد مصطفیٰ راگے داغ و غاب پا محشر شی امتی امتی شور دے لور پا لور شو لوازو